أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لگا او زنه کی بیره او زنه کی بیا او دوباره او درباره هغه باره کې دا خبره تاسو حسین کی کین وای چې قران کریم د تاریخ کتاب نه ده. تاریخ کتاب چې کله څوک لیکي نو بیا خلک د تاریخي روایت او لحاظ ساتي چې کوم خبر اول شوی دا کوم خبر غنه بعد شوی دا کوم غنه بعد شوی دا نو دا غرنګ یو ترتیب سره غو ترتیب لحاظ ساتي او دا غرنګ کوي چونکه قران کریم د هدایت کتاب ده او لار خدانه د پاره ده او دا په مختلفو موقعو سره د تحریر په انداز کې نه د تقریر په انداز کې نازل شوی نو دیو جنا چې کمی کې سی په کم ځای کې یا د حالاتو مطابق څومره ضرورت وو دومره الله تعالی هغه بیان کړی دی څومره چې ضرورت وو یوسف موسی علی السلام کې سواوري د سر نواله تر اخره پورې بیا راځي نو چې کم ځای کې دغه کې سی کمی پهلو ضرورت وو هغه پهلو الله تعالی په هغه کې ذکر کړی دی بعضی وختونو کې ورستنی خبره مخکې شي مخکینی خبره وروسته شي نو دا هغه سړی ته شک پریوزي چې څو قران کریم د تاریخ په شانتي لولي نو دی وجنه دا تاریخ کتاب نه ده دا هدایت کتاب ده چې کوم ځکه لکه مثلا تاسو په تاریخ کې دا یو سفر کړی دی چې تللی وی او سعودیا ته تللی وی او بیا راغلی وی الته یو کال تیر کړی دی الته تا نرمي تیر کړی ده نو چې کوم ځکه د نرمي خبره راشي هغه خلکو ته به د نرمي کیسه خبره کوي تا هغه ځکه دا سختي ملیدلې ده نو چې کله د سختي ذکر راشي نو سختي ذکر وکړي چې کوم ځ حالات مطابق نو عمدارنګي سوره یوسف چې کوم ده په دې کې فرق دا ده چې د کې الله تعالی د یوسف علی السلام قصه اول نو واخله تر اخره پورې ټوله په تفصیل سره بیان کړی ده ټوله تفصیل سره بیان کړی ده خط تفصیل سره حتی چې وړې خبرې هم کړی دي ټول نه اول د سوره یوسف باره کې دا ځین کې نه وای چې که عقل مطابق د سوره یوسف پڑھاوي نو عقل سره یو خبره نه برابرۍ هر خبره د عقل نه الټا ده څومره واقعات چې یوسف علی السلام په کیسې کې شوي نو تاسو ته اعتراض پیدا کیږي چې دا ولې داسې و دا داسې ولې نه و دا ولې داسې و نو قران کریم زمونږ عقل ته محتاج نه دی مونږ عقل قران کریم ته محتاج دی ضروری نه ده چې مونږ عقل کې دا خبره راشي مونږ په دې باندې پوښتنه چې دا ولې داسې دی ولې داسې و نو دی وجنه مونږ ته په دې باندې ایمان راوړل پکاروم دي او زمونږ ایمان هم دی الحمدلله په دې باندې الله تعالی دې په دې کې اضافه وکړي نور چې مونږ په دې باندې پوي هم شو د دې هغه مقصد چې الله نازل کړی دی او الله تعالی دې غمغه پسنونو کې او زموږ پسینو کې راولي یو خبره کو تاسو څنګه کې دا کې نه وای دویمه خبره دا کې نه وای چې عام الله دې موږ ته معافيو کې عام عالمانو خبره نه کومه عام قصه ګویان هغه د یوسف علی السلام کیسه داسې بیانې لکه د لیلا او د مجنون یو واقعوي او دا ناول ده او یا چرته فلمي اکټران د دواړه یو پیغمبر ده الله تعالی دې موږ تاسو معافيو کې چې هغه په شان کې موږ خبرو کو داسې انداز کې هغه پیش کړی ته به یو فلمي اکټر او زلیخا داسې انداز کې پیش کړی دا ته وایي لکه دا فلمي اکټر د انډیا او دا د انډیا اکټر ده او د یو کیسه د مینې او د محبت تیر شوی ده او د هغه مینې او محبت کې څوک د خلکو خوند یو لذت خلک محسوسوي اصل کې انسان په خپل د دې شنو چې محتاج هم ده او د دې خواهشاتونو د انسان فطري تور باندې هر انسان کې دا خبره شته هم ده نه دی وجنه دی هغه کیسه په همدې انداز کې پڑھاوي موږ بچ واړو تاسو هم پڑھاو کړی ناولې مثلا د نسیم حجازي ناول شو یا د اسلم راهي ناول شو په دې کې د جهاد کې سوا نو چې کوم دې کې د جهاد خبره واغونګ زر پڑھاو کړل زر باغه صفي مونږ واړول او چې کله باغه کې د عشق او د مینې او د محبت کې صبر راغله ناغه مونږ ډېر شوق سره او توجه سره او وا بوردا او چې هغه نو داسې انداز کې کته سورۃ یوسف واوري نو ما نه به تاسو داسې وانه وي نو کبدې تمناستي خو به تاسو چې نه کې نه دا وړه بخي دغه د لیلا او ما قران کریم د لیلا او د مجنون کیسې په شان نه دسته کړي او نه دا مقصد دی نه دا مقصد دی زلیخا یو بد کردار خزوا یو بد عمل خزوا سره د خاوند هغه یو پیغمبر باندې خپل د لاس د وګدولو کوشش کړي دی
او پیغمبر یوسف علی السلام د هغه مقام او مرتبه انتهایی بلند ده، هغه د الله تعالی معصوم بنده ده او په دې ټولو کیسې کې چرته به هم تاسو ته شک پیدا ونشي چې یوسف علی السلام د دې خواهشاتو نه چرته مجبور شوی وو یا چرته هغه ته د دې خواهشاتو تابعداري کړې و. نه، په هر ځای کې د یوسف علی السلام امتحانات دي او د هغه امتحاناتو نه هغه ډېر په ښې طریقې سره هغه براءت اعلان هم کړی دی او عملی طور باندې دغه مظاهره هم کړی ده، عملی طور باندې مظاهره کړی ده. یو طرف ته د یوسف علی السلام کردار دی، د یعقوب علی السلام کردار دی، بل طرف ته د یوسف علی السلام د ورونو کردار دی او یا د زلیخا کردار دی. دا دوه مختلف کردارونه دي، بالکل مختلف اپوټا اپوزیټ کردارونه دي. او د دواړو کیسې کې چې کومه خاص خبره ده، یعنی کوم باندې چې عقل رسیږي، هغه دا ده چې یوسف علی السلام تاسو مناسبت ورکوي یوسف علی السلام ته پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، او د یوسف علی السلام ورونو ته مناسبت ورکوي د مکی کافرو باندې. دا د یوسف علی السلام او د هغه ورونو او یا د هغه خزي د هغه مقابله وا څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حالات سره مقابله وا. نو الله تعالی دا قصه د هغه مناسبت سره پیش کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اطمینان ور کوي او د خلکو تعالی وایي چې هم تک کرنګي یو واقعیا هغه سړی سره سوي شوی و لکه څنګه چې تاسو یوسف علی السلام سره دغه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تاسو کوي. هغه هم د غرنګي خلکو کلی قوم نه وستلو، هغه ته هم د غرنګي خلکو د مرګ د منسوبې جوړ کړي، هغه ته خلکو پیشکشونه کړي او د دعوت ورکول د ګناه لکه څنګه تاسو د سړی ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د ګناه یا د بادشاہي او یا د ټولو نه د خې خزي ورکول یا د ټول دولت فرمایش تاسو کوی د غرنګي فرمایشونه هغه ته هم شي. هغه د غرنګي کردارو کوم چې د یوسف علی السلام ده تاسو به وسواوري د محمد صلی الله علیه وسلم هم د غرنګي کردار ده څنګه به تاسو وسواوري هغه به تاسو دا په دې ځین کې تاسو ځین کې دا خبره کینوي بیا تاسو دې باندې مزید اسانه سره پويږي. شان نزول څو ولدا نازل شو مکی کافر ہوتا اهل کتاب اولی چې کدا پیغمبر اشتینه وی نو دنه تاسو سوال وکړي چې بنی اسرائیل مصر ته ولې لاړل، لکه چې مصر بالکل بیل علاقه ده او د بنی اسرائیل مرکز په شام او فلسطین ده، دلته آباد شو. پیغمبر ابراهیم علیه السلام دلته راغله او هجرت کړو او بیا یعقوب علیه السلام دلته پیدا شوی او یوسف علیه السلام دلته پیدا شوی. څه چل شوی او چې دی ال تلاړل نو دا پښتنه وکړه. نو دا هغه پښتنه الله تعالی په تفصیل سره جواب دې لپاره بیان کړو، دومره تفصیل سره ځکه چې تاسو ته پته ولګي چې دا پیغمبر دې تاریخ هغه وړي خبره نه هم خبر کو، دا چا خبر کو نه خپل سبق ویلې دي او تاسو د يهوديان او عیسایان په دې گواهی چې تاسو نیم نه دی ویلې او د مکی خلک په دې گواهی چې خپل تعلیم یافته هم نه دي چرته اخبار او رساله او پړاو کړی وي او تاسو کې عمر تیر کړی دی، دا دومره یوي خبره نه دی، یوي کسی نه چا خبر کو دا محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. دیو جنا الله تعالی تفصیل سره هغه قصه بیان کړ، دا دغه شان نزول. نو دا ابتدا کې څو خبره چې تاسو ځین کی وی بیا د دې کیسې باندې تاسو اسانه سره په دې باندې پويږئ. بیا په کې توحید او رسالت او آخرت د مکی دور سوراتونو کې تاسو یاد ساتئ د الله تعالی هغه کړه وړو د هغه انداز کې تاسو سوچ کوئ چې ګوره الله چې یو کار کوي نه هیڅ هغه سره ولې نشي او چې الله یې نه کوي الله نه غواړي نو که پیغمبر رسیدل هم ده کاغه معصوم هم ده خو چې الله نه د خوخه هیڅ کې نشي کولای. یو دغه پیغمبر تعالی داسې اطلاع ورکي چې د مصر نه د یوسف علی السلام کمیس روانيږي او دلته یعقوب علی السلام خبري هغه دنه د قمیص دراتلو خبر یعقوب علی السلام ته وشو او دغه پوه شو چې د ابراهیم د یوسف علی السلام هغه ما ترازی بوې ما ترازی هغه نه خبر کو. بل طرف ته په خوا کې کوي کې یوسف علی السلام پروت ته او هغه نه دنه خبر نو چې الله خبري نو داسي خبري او چې الله نه خبري نو د خپل بچینا دغه نږدې په خوا کې ژوندې پروت ته هغه باوجود نه خبر دا دغه پیغمبرانو حیثیت ته د الله په مقابله کې او دا په ذهن کې راځي چې کوم خلکو چې د خپل پیرانو بزرګانو نه خدایان جوړ کړی دي هغه بیا وایي چې نه هغه د هر هغه شي نه خبر دي جميع ما کان ما یکون چې شي وو او څه بچ کیږي دا ټول نه دی خبر دي. نو دا قصه هغه د لپاره ډیره بهترین دلیل دی چې نه هر څه نه دی خبر، الله خبر کړی دي نو خبر دي، چې الله نه خبر کړی نو نه دی خبر. همدارن کې د دې تفصیل نه علاوه یوسف علی السلام ته چې کومرونه په سجده کې پریوتل یا د یوسف علی السلام د بادشاہ نمونه دا به تاسو خپل ځای کې د تفصیل سره بیان کومه ابتدا کې